د لغمان د سلطان غازي بابا خرګوټي کې د 18 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. په همدې موخه په جوړ شوي مراسمو کې لغمان والي محمد آصف ننګ، د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي، د ولایت د دفتر رئیس فرید احمد مرزک او یو شمېر نورو ګډون درلود. په پیل کې لغمان والي ښاغلي ننګ په لغمان ولایت کې د روانو رغنیزو پروژو په لغمان کې د بیا رغونې د چټکو پرمختګونو یادونه وکړه. نوموړي ویل په هره رغنیزه پروژه کې موږ ته کیفیت ډېر ارزښت لري. ښاغلي ننګ د ښاروالۍ او د شرکت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه څو د دغه سړک کارونه د قرارداد او نقشې مطابق په ټاکلي وخت کې بشپړ کړي، څو د دې سیمې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي د معلوماتو له مخې دغه سړک د سلطان غازي بابا د آر11 آر1 آر3 ساحو څخه تیریږي چې اوږدوالی 18 کیلومتره دی. نن موږ او تاسې د سلطان غازي بابا خرګوټي کې د 18 کیلومتره سړک د احداث او بیا رغونې شاهدان یو. دغه سړک په څو برخو کې د ښار جوړیږي چې د آر11 په ساحه کې 7.5 کیلومتره، د آر3 په ساحه کې 4 کیلومتره او د آر1 په ساحه کې 5.5 کیلومتره. د دغه سړک جزئیات دا دي چې په دې کې به 2000 متر مکعبه مواد هغه کټ کیږي او 1,45,000 متره مکعبه مواد به د پرکارۍ دپاره ورڅخه استفاده کیږي. ټوله هزینه د دغې پروژې 15 میلیونه افغانۍ ده او په 6 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. نوموړی زیاتوي دغه سړک د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د 6 میاشتو په موده کې جوړیږي چې په جوړېدو سره به د یادو سیمو اوسېدونکي له ګڼو ستونزو خلاص شي. په ورته مهال د شرکت مسؤلینو لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې د دغه سړک چارې به په وخت او په ښه کیفیت پای ته رسوي. انشاءالله موږ دا کار چارې د لغمان ښاروالۍ له طرفه انشاءالله په ښه چارې روانې دي او زر به انشاءالله موږ خلاصوو او دا انشاءالله په ښه کیفیت باندې موږ دا کار کوو او په ډېر ښه مینت باندې موږ شپه ورځ ولاړ یو خپله موږ دا کار ترسره کوو. انشاءالله هر خلک په خپل ټاکلي وخت باندې انشاءالله ختموو. همدارنګه د یادې سیمې اوسېدونکو هم خوښي ښوده چې د دوی لپاره دغه سړک چارې پیل شوې. ښاروال نه مننه کوو چې دغه سړکونه موږ ته جوړ شي، موږ خوشحاله دي. موږ غواړو چې بس لغمان ګل ګلزار اوسېږي او آباد اوسېږي. صاحب مهربانه مخکې خو سړکونه نه ول ځکه لارې خرابې ولې څوک هغه نه شو کولی. صاحب مهربانه احمد نه شو کولی، مرستیا ډېره وروره خوشحالي به کې نه وله. صاحب مهربانه اوس دغه لارې انشاءالله تعالی پخېږي. صاحب مهربانه لغمان به ګل ګلزار اوسېږي.